ملي بیرغ په هکله د طالبانو وروستۍ پرېکړه. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په سلامونو مرکلی کوم ګرانو لیدونکو. که غواړئ د تازه او مهمو خبرونو څخه خبر شئ نو همدا اوس د سره د تان پلاس چینل سبسکرایب کړئ. کابل ته د طالبانو له راتګ سره سم په ځینو ولایتونو کې د ملي بیرغ په سر جنجالونه پیدا شول. په ځینو ولایتونو کې څو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. که څه هم طالبانو په اوله کې وویل چې موږ له بیرغ سره ستونزه نه لرو، خو په جلال آباد او خوست کې د بیرغ په سر باندې ځینو خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ. که حقیقت ووایو نو له ملي بیرغ سره افغانان ډېره مینه لري، خو طالبانو داسې اعلان کړی چې د افغانانو زړونه یې وګټل. تازه د مجاهد له پژواک سره په تازه مرکه کې ویل چې کېدای شي درې رنګه بیرغ د ملي بیرغ په توګه ومنل شي. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځای پورې و. د نورو خبرونو دپاره د سره تان پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.